السلام علیکم د سکلز اور یوټیوب چینل ټولو ملګرو ته په دې هیله چې ټول بهتره روغ یاست د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ ملګرو زه عبدالقیوم تان د نیم چې موږ یوټیوب چینل کې نوي یاست یوټیوب چینل لازم لایک سبسکرایب او د بیل آیکن کې هغې ملګرو نن زه ښیم چې موږ څنګه کولی شو چې لوی اختر لپاره په نوي ډیزاین کې تصویرات جوړ کړو. ویډیو تر پایه وګورئ او دا طریقه ترې زده کړئ. یو بله یادونه دا ده، یو خبري دا ده چې یو بلې ویډیو شته راتلونکي کې انشاءالله نشریږي چې زه درته ښیم چې خپل ځان لپاره خپل خوښې وړ پر مټ ځان ته په پیسل لیب کې جوړ کړو. نو چینل سره سبسکرایب کړئ ځکه چې هغه ویډیو هم کیچ کړئ. طریقه درته ښیم راځم پیسل لیب ته. صحیح ده ملګرو، څو ډیزاینونه ما جوړ کړي دي، هیله مند یم چې خوښې وړ مو وګرځي، ځان لپاره یې استعمال کړئ. ما څو پروجیکټ یې کړي دي ملګرو، زه پروجیکټ باندې کلیک واخلم. دغه څو پروجیکټ دي ملګرو، دې باندې تاسو کولی شئ چې اختر مبارکۍ لپاره هغه جوړ کړئ، کارټونه جوړ کړئ، عکسونه پرې ولګوئ. لومړنی دغه به واخلم اختریز کارت، دا ما جوړ کړی ملګرو. تاسو ګورئ چې ډېر سټایلش دی. دلته به تصویر ولګوئ. تصویر لګولو طریقه هم در ښیم. دلته بل هم ده، دغه به درته خلاص کړم ملګرو. دا ګوره دا ډېر سټایلش ده. دلته به تصویر ولګوئ، دلته نوم او دلته آی ډي نوم. دا طریقه هم درته ښیم چې موږ څنګه کولی شو چې تصویر ولګوو. بل پروجیکټ باندې به زه کلیک واخلم ملګرو، دغه هم وګورئ ملګرو ډېر سټایلش کې ده. بل باندې هم کلیک درته واخلمه، دا هم ډېر سټایلش کې ده ملګرو. تاسو دغه باندې هم تاسو کولی شئ چې استعمال یې کړئ. یعنې څو پروجیکټ دي ملګرو، په دې تاسو کولی شئ چې کلیک واخلئ. اوس وخت کې دغه ډېر استعمالیږي ملګرو چې سوشل میډیا یې خورا سره کې. نو دغه تاسو ګورئ ملګرو په NG حالت کې یوازې به تاسو ته زه دغه کارت درکوم. دا کارت ده، دغه تصویر زما ده. نو دا تصویر به زه انلاک کړم، دا ډیلیټ کېږي. صحیح ده ملګرو، کله ډیلیټ سو دا یې په NG حالت کې ده. تاسو به کله راغلی همدغه تصویر به ولګوئ، یا به زه د هغه له ګیلري څخه راواخلم او تاسو ته به یې جوړ کړم. صحیح ده ملګرو، له سر څخه به پیسلیف سوچ ډیلیټ کړم. نو دا تصویرات به تاسو کوم ځای نه پیدا کوئ؟ دا تصویرات به له ټلګرام چینل څخه ترلاسه کوئ. ټلګرام چینل لینک ما ډسکرپشن کې اچولی، هغې له لارې تاسو کولی شئ چې دغه تصویرات ترلاسه کړئ. تصویرات به له ټلګرام چینل څخه ترلاسه کوئ. ټلګرام چینل لینک ما ډسکرپشن کې اچولی، هغې له لارې تاسو کولی شئ چې دغه تصویرات ترلاسه کړئ. صحیح ده ملګرو، نو زه به پیسلیف خلاص کړم، پوره طریقه درته ښیم. نو زه به کینسل کړم، دا به داسې ډیلیټ کړم. یو هغه به راواخلم، اول به خپل یو تصویر راواخلم. صحیح ده ملګرو، همغه تصویر به راواخلم، طریقه یې درته ښیم. دا تصویر به دلته سیټ کړم. صحیح ده ملګرو، دا تصویر ما دلته سیټ کړ. کله مې سیټ کړ دې لارې هم کولی شو، دلته اپلیکیشن له لارې هم تاسو کولی شئ چې تصویر دلته منظمه توګه سیټ کړئ کونجو کې. صحیح ده ملګرو، کله مو سیټ کړ دې اوپیسټي به دلته سکرول کې، دلته به یې لیکلي اوپیسټي به یې لږ کمزورې کړئ. صحیح ده، دغسې لږ کمزورې خړ سي. بیا به راسې هغه کارت به پر خلاص کړو. کوم په NG حالت کې ما ټلګرام چینل کې درد کړی و، هغه تاسو هغه کړی. صحیح ده ملګرو، کله مو راخلاص کړ دغه ټلګرام چینل نه ډاونلوډ کړ، ګیلري ته مو واچو، را به سې اوکې باندې به کلیک واخلئ ملګرو. دلته به داسې سیټ کړئ. صحیح ده، دلته سیټ کړئ. دې له لارې هم سیټ کولی شئ، د اپلیکیشن له لارې به درته سیټ کړم. دلته به یې کوچنی کړم، کله راغلی دغه باندې به ورته کلیک واخلئ. صحیح ده، کله مو کلیک ورته واخیست دلته به په دغه کلیک واخلئ، دغه باندې به ورته کلیک واخلئ، دا به داسې سیټ کړئ. صحیح ده ملګرو، دغسې به یې سیټ کړئ. کله مو سیټ کړه دا اختریز کارت جوړ سو. ډیزاین غواړئ ما په NG حالات ته ټول اړولي، لکه دغه اختریز کارت د دغه هم ما په NG حالات ته اړولی ملګرو. تاسو که دا لګول هم په ویې لګئ، هېڅ مشکل نشته ملګرو. دغه جوړ سو. نو هیله مند یم چې ویډیو مو خوښې وړ ګرځېدلې وي. که ویډیو مو خوښ سوي ویډیو سره لازمي لایک کړئ، چینل سره سبسکرایب کړئ. دغه ما مخکې مې یادونه وکړه چې دغه تصویرات به تاسو ټلګرام چینل څخه ترلاسه کوئ. لینک د ډسکرپشن کې پروت ده، هغې له لارې تاسو ټلګرام چینل ته راسئ او خپلې خوښې وړ کارت ځان ګیلرۍ ته ډاونلوډ کړئ او پیسلیپ کې په تصویر ولګوئ. او بله یادونه دا ده چې موږ راتلونکي یو ویډیو ده چې موږ څنګه کولی شو چې په پیسلیپ کې ځان ته د خوښې وړ ډیزاینونه داسې ښایسته ښایسته لا دې څخه ښایسته ډیزاینونه جوړ کړو. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت، ښې شېبې، الله مو مل شه.